بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په ادامه باندې نن هم د نهم ټولګي د ریاضي د لومړي څپرکي پوښتنې کومې پوښتنې چې پاتې شوې وې هغه به نن حل کړو. په تیر درس کې مو تر دغه ځه پورې پوښتنې حل کړې وې، له دې نه وروسته به یې نن حل کړو. په لاندې جملو کې سمې او ناسمې جملې د سوات او غین د تورو په واسطه په نښه کړئ. یعنې کومې جملې چې سمې دي هغې ته سوات ولیکئ او کومې چې غلطې دي هغې ته غین ولیکئ. وګورئ لومړی جمله، د یوې مستوي د ټولو ټکو سیټ چې د او له یوه ټاکلي ټکي څخه د آر مساوي فاصلې ولري دایره بلل کېږي. هو دا صحیح دی. یو ټکی دی، له هغې ټکي څخه د یو ټکو مجموعه مساوي فاصلې لري، یعنې دغه فاصلې چې شعاع ورته ویل کېږي دا ټولې مساوي دي. صحیح ده، نو دو ته دایره ویل کېږي. دا جمله څنګه ده؟ دا جمله سمه ده. دومه جمله ده، د دایره د خپل محیط په نامه یادیږي. نه دا غلط دی. دایره تنها محیط نه دی بلکې دایره محیط هم دی او مرکز یې هم دی، مرکز هم ضروري دی. نو دا جمله څه ده؟ دا جمله غلطه ده، غین به ورته ولیکو. درېیمه جمله وګورئ، هغه قطع خط یا ټوټه کرښه چې د دایرې د محیط دوه ټکي سره نښلوي هغه د دایرې د قطر په نامه یادیږي. هغه قطع خط یا ټوټه کرښه چې د دایرې د محیط دوه ټکي سره نښلوي د دایرې د قطر په نامه یادیږي. دا تعریف د قطر لپاره هغه وخت صحیح راتله چې دا هم ویل شوي وای چې له مرکز څخه تیریږي، ځکه قطر له مرکز څخه تیریږي. نو دلته چې نه دي ویل شوي له مرکز څخه تیریږي، نو دا تعریف غلط دی، بلکې دا د وتر لپاره صحیح دی. نو دا جمله هم غلطه ده. صحیح ده چې قطر د دایرې د محیط دوې نقطې سره وصلوي مګر له مرکز څخه تیریږي، دی شرط دی، ځکه که له مرکز څخه تیر نشي هغه بیا وتر دی. څلورمه جمله ګورئ، په یوه دایره کې شعاع یا وړانګه د قطر نیمایي ده. صحیح دی دا بیخي، ځکه په هره دایره کې شعاع چې کومه ده دغه شعاع ده دا د قطر نیمایي ده. مثلا که دا قطر وي شعاع یې څه ده؟ نیمایي ده. نو دا جمله سوات سمه ده. پنځمه جمله، د دایرې قطعه د دغه نښې په واسطه ښودل کېږي. دا نښه د دایرې د قوس نښه ده، د قطعې نښه نه ده. نو دا غلط دی. شپږمه جمله وګورئ، په شپږمه جمله کې وي د هغو ټکو سیټ چې د دایرې له شا سره مساوي واټن لري د دایرې باندینۍ ساحه ده. نه، د دایرې باندینۍ ساحه نه ده بلکې د دایرې محیط دی. هغه د هغو ټکو سیټ چې د دایرې له شا سره مساوي واټن لري هغه د خپله محیط د دایرې دی، نه د دایرې باندینۍ سطحه. نو دا هم غلطه ده دا جمله. اوومه جمله ګورئ، په یوه دایره کې عمود قطر په وتر نیمایي او دوه بېلابېل قوسونه منځته راوړي. او داسې ده. وګورئ که یوه دایره ولرو، په دې دایره کې یو وتر وي او په دې باندې یو عمود قطر وي. دغه قطر چې دی یو خو یې وتر نیمایي که او بل دا چې دوه قوسونه یې هم بیل کړل. دا جمله سمه ده. اتمه جمله ګورئ، ټوله دایره د دایرې قوس په نامه یادیږي. نه، ټوله دایره د دایرې د قوس په نامه نه بلکې ټوله دایره د دغه ټول د دایرې د محیط په نامه یادیږي، د دایرې قوس نه دی. کله چې د قطعې په واسطه جلا شي یا د یو وتر په واسطه جلا شي یا د یو قطر په واسطه جلا شي هغې برخې ته موږ د دایرې قوس ویلی شو. د دایرې له محیط څخه چې د وتر یا قطر په واسطه کومه برخه بیلیږي هغه د دایرې د قوس په نامه یادیږي. ټوله دایره قوس نه بلل کېږي. نهمه جمله ګورئ، د ډي مساوي کېږي آر پر دوه. په رابطه کې ډي قطر دی، آر د دایرې شا. قطر د دایرې نیمایي نه دی بلکې قطر د شعاع نیمایي نه دی بلکې شعاع د قطر نیمایي ده. یعنې دا فرمول باید داسې وي چې آر مساوي کېږي ډي پر دوه. دا فرمول په دې رقم ته دی، نه ډي مساوي کېږي. دا هم غلطه ده. لسمه جمله ګورئ، د یوې دایرې شعاع د تماس په ټکي کې پر مماس عمود وي. صحیح ده. دا قضیه موږ مخکې ویلې وه چې د دایرې شعاع د تماس په ټکي کې پر مماس باندې څنګه ده؟ عمود ده. دغه عمود ده دلته. نو دا جمله هم څنګه ده؟ دا جمله هم صحیح ده.
دغه نورو پوښتنو ته متوجه شئ وي لاندې پوښتنې په تفصیل سره حل کړئ. لومړی پوښتنه دا وي په لاندې شکل کې د سی آی د دایرې قطر دی، سی ای او او ان دوه کرښې دي وي، دا دواړه یو د بل سره موازي دي. دغه علامه چې کومه ده دا د موازي علامه ده، دا یو د بل سره موازي دي. نو تاسو ثبوت کوئ چې د ای ان قوس د ان آی له قوس سره مساوي دی. وګورئ دغه کرښه له دغه کرښې سره موازي ده. دا چې موازي شولې نو دغه د سی یو زاویه او دغه د دوه زاویه، اوله زاویه او دویمه زاویه، دا یو له بل سره څنګه دي؟ مساوي دي. یعنې سی یو مساوي ده د او دوه سره. دا یو. بل دا چې دغه د سی یو زاویه کومه چې ده، د سی یو زاویه دا د خپل مخامخ قوس نیمایي ده، ځکه محیطي زاویه ده. یعنې ای آی پر دوه ده. صحیح ده؟ ای آی پر څه ده؟ ای آی پر دوه ده. او له بل طرفه موږ لرو چې دغه او دوه زاویه چې کومه ده د خپل مخامخ قوس چې ان آی دی له دې سره مساوي ده. یعنې او دوه مساوي ده د ان آی له قوس سره. دلته اوس تاسو متوجه اوسئ، دلته د مساواتو دواړه طرفونه یو طرف یې مساوي دی نو د بل طرف یې هم مساوي دی. یعنې او دوه مساوي ده د ای آی پر دوه سره. ای آی پر دوه سره مساوي ده. او دلته بیا وګورئ د مساواتو دلته هم دوه طرفه مساوي دي، نو یو طرف مساوي دی نو د بل طرف هم مساوي دی. یعنې ان آی مساوي دی ای آی پر دوه. دا به زه بیرته د سره ولیکم. ان آی مساوي دی ای آی پر دوه باندې. اوس تاسو ښه متوجه اوسئ که دا زه طرفین او وسطین کم، دا ضرب د دو سره کم، دا ضرب د دو سره کم، نو دا به شي ای آی مساوي کیږي ای آی مساوي کیږي دوه ان آی. دوه ان آی. نو تاسو خپله دې ته متوجه شئ دغو رابطې ته. اوس ای آی یعنې دغه دا ټول قوس د ا نه تر آیه پورې دا مساوي دی د ان آی چې دوه چنده کې. یعنې دا په دو باندې دلالت کا چې د ان آی له ای ان سره څنګه دی؟ له ای ان سره مساوي دی. نو دا دې موږ ته نتیجه په لاس راغله چې ای ان له ان آی سره مساوي دی، ځکه خپله ای آی چې دی د ان آی دوه چنده دی. دوه چنده چې شو نو یعنې دوه دانې ان آی مساوي کیږي له ای آی سره. نو دلته څخه دا معلومیږي چې ای آی خپله ان ای یعنې دغه قوس مساوي دی له ان آی سره. دوهمه پوښتنه دا وي په لاندې شکل کې ای مساوي دی د ای بي قوس مساوي دی له ای سی قوس سره او دواړو اندازه چې ده 155 درجې ده. د ایکس د زاویې قیمت پیدا کړئ. د دغه زاویې قیمت پیدا کړئ. ورته وګورئ چې څنګه یې پیدا کولی شو. دغه قوس چې تاسو کوم وینئ له ای څخه تر بي پورې دا 155 درجې دی، او دغه قوس له ای څخه تر سی پورې چې هم تاسو وینئ دا هم 155 درجې دی. نو اوس که چیرې موږ وغواړو چې دغه قوس تر لاسته راوړو څنګه به کوو؟ 155 به جمع له 155 وبخئ 155 چې دغه قوس دی 155 درجې دا قوس دی. نو که دا 155 له دغه 155 سره جمع کړو بیا یې له 360 څخه تفریق کړو چې دا غونډه دایره ده له دې څخه یې تفریق کړو نو موږ ته دغه قوس په لاس راځي. دا قوس چې په لاس راغی بیا هغه زاویه موږ پیدا کولی شو. نو 155 جمع 155 کېږي 310 او له 360 څخه چې 310 تفریق کړو څو به پاتې شي؟ 50 به پاتې شي. نو دغه قوس دغه بي نه تر سی پورې دا قوس 50 درجې دی. دا قوس چې 50 درجې شو دغه مرکزي زاویه ده. مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي ده. نو دغه مرکزي زاویه مخامخ قوس 50 دی، دا به څو وي؟ دا به هم 50 وي. نو د ایکس زاویه څه شوه؟
د x زاویه 50 درجې شوه. د x د زاویې قیمت یې غوښتی و پیدا مو کړ. درېیمې پوښتنې ته ګورئ په لاندې شکل کې x او y قیمت پیدا کړئ. تاسو ښه متوجه اوسئ دغه قوس دی 90 درجې، دغه د ای زاویه چې کومه وینئ دا مرکزي زاویه ده. مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره څنګه وي؟ مساوي وي. نو چې دا مساوي وي د ای اندازه څو شوه؟ د ای اندازه هم 90 درجې شوه. د ای اندازه چې 90 درجې شوه دغه د وای اندازه څو ده؟ دا هم 90 درجې ده. ولې؟ ځکه دغه ای زاویه او وای زاویه دا یو له بل سره متقابل بالرأس دي، یعنی رأسونه یې سره شریک دي، رأسونه یې سره مخامخ دي، یو دي. نو چې دا یو دي دا وای هم 90 درجې شو. وای څو درجې شو؟ 90 درجې د وای زاویه. د وای زاویه هم دغه زاویه چې تاسو وینئ دا هم 90 درجې شوه. اوس دغه د x قوس چې تاسو وینئ دا د دغه وای زاویې مخامخ قوس دی. وای مرکزي زاویه ده. مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي. وای چې 90 درجې شو نو x هم څو درجې دی؟ 90 درجې. وي د x او وای قیمت پیدا کړئ. د x او وای قیمتونه هم پیدا کړل چې دواړه مساوي دي سره. څلورمې پوښتنې ته متوجه شوي په لاندې شکل کې د x او وای اندازه پیدا کړئ. ښه متوجه اوسئ دغه دایرې ته. دغه قوس چې تاسو ته معلومیږي دا 100 درجې دی او دغه ټول چې تاسو وینئ له دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې دا 180 درجې دی ځکه نیمه دایره ده. ټوله دایره 360 درجې ده، نیمه دایره 180 درجې. ښه دغه چې 100 شو تر دې ځای پورې نو دا نور به څو شي؟ له 180 څخه چې 100 تفریق کړم دغه ځای په لاس راځي، دغه قوس. نو له 180 څخه چې 100 تفریق شي 80 په لاس راځي. نو دغه قوس څو درجې دی؟ دا قوس 80 درجې دی. دا قوس چې 80 درجې شو دغه مرکزي زاویه ده. مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي. نو وای څو درجې دی؟ 80 درجې. وای هم 80 درجې دی. او دغه د x زاویه چې تاسو وینئ محیطي زاویه ده او محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. دا چې 80 درجې شو مخامخ قوس نو خپله زاویه څو درجې ده؟ 40 درجې. د وای قیمت 80 درجې شو او د x قیمت 40 درجې شو. د دې ومو کولی شوی چې د x او y قیمتونه هم په لاس راوړو. د لومړي څپرکي تمرین یا پوښتنې هم پای ته ورسېدلې. دویم څپرکی به په راتلونکي درس کې پیلوو. هیله ده چې درسونه ګټور تمام شي. که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي نو له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او کوښښ وکړئ چې یو څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ تر څو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او وکولی شو دغه درسونه په ښه توګه تاسو ته وړاندې کړو. که چیرې کومه پوښتنه وي د واتساپ شمیره چې په ډسکرپشن کې لیکل شوې ده تاسو کولی شئ په هغه شمیره یې ماته راولېږئ. زه به انشاءالله ځواب درکومه. پیشنهاد انتقاد څه وي تاسو کولی شئ په همغه طریقې له ما سره شریک کړئ او د چینل سبسکرایب کول هیڅکله مه هېروئ. چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نو تر بل درسه پورې مو په الله جل جلاله وسپارم.